السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا نیوجرسي ایالت په اټلانټیک سیټي نومې سیمه کې یم مخامخ چې تاسو وینئ نو کسینوګانې دا ودانۍ چې تاسو وینئ هارد راک تاسو بل نه ښکاري زه پوهېږم دغه اوشن کسینو دا اوشن خو به ته ښکاري بیا ورپسې چې کوم دی نو هارد راک دا مخکې تاج محل کسینو وه ورپسې ریزورټس کسینو دا بیا داسې نورې کسینوګانې دلته تاسو له چکر در کوم او غواړم چې تاسو په اټلانټیک سیټي کې وګرځم دا د سیلګرۍ ښار دی ډېر زوړ ښار دی د سمندر په غاړه د اټلانټیک اوشن یا د اټلانټیک سمندر په غاړه باندې دی نو دلته کې تاسو له چکر در کوم خو دا علاقه چې کومه ده نو دا ریزیډنشل ایریا ده دې ځای کې دا ګوره اټلانټیک سیټي چې کوم شروع شوی دی 100 بلاکه ده ټوټل 100 بلاکه مطلب دا دی چې دغه اشارې نه مونږ سیده رالو نو په دغه باندې په دې بلاک باندې مونږ رالو زوره اخوا شاته چې کوم دی نو دا مطلب ټول د کوڅو نومونه یې ښودي دي دا د سمندر نومونه ولې ایښي دي دا چې کوم دی نو آرټیک او بالټیک او که نه انټارکټیک او دغه شانتې انټارکټیک نه سوري دا اوس ویني دام چې کوم دی نو د سمندر د مخامخ د اټلانټیک ایوینیو نوم دی دا اټلانټیک ایوینیو دی اټلانټیک ایوینیو مطلب دا چې اټلانټیک سمندر دی بیا خوا پیسفیک د دنیا لومړی سمندر دی د مخامخ ریزورټس کسینو دا اول دی خوا ورځو بیا داسې تاسو په دې پیسفیک ایوینیو باندې یو سر نه واخلې بل سره پورې اټلانټیک سیټي ټوټل چې کوم دی نو دا 2-3 میله ده ټوټل وړوکی غونته ښار دی اخواته سمندر دی دې خواته بیګانې دي جزیرې دي داسې وړې برګنټین دی ویټنر دغه ښارونه دي ورسره مارګریټ دی ورسره بیا دغه شانتې ښارونه دي ورسره خو دا مونږ اټلانټیک سیټي کې یو مخامخ وینډم ویکیشن ریزورټس دی دې خوا چې کوم دی نو هارد راک هوټل اینډ کسینو ده که نه مونږ به سیده ورځو داسې مخامخ به بالکل سیده لړ شو ریزورټس کسینو ته به اول لړ شو اول تاسو ریزورټس کسینو ته بوځم ریزورټس کسینو نه شروع کو بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو مونږ اخوا لړ شو ریزورټس کسینو کې دلته زیاتره پښتانه ټکسیانو والا ولاړ وي دا کوم ټکسي چې چلوي دغه قطار کې ولاړ ټکس کسینوګان نه سورلی اوچتوي دا هارد راک کسینو د هارد راک کسینو مخکې چې کومه وه نو دا د تاج محل نوم و دا د امریکا پخواني صدر ډانلډ ټرمپ وه بیا هغه خرڅه کړه او فکر کوم چې اوس ورته چې کوم دی نو اوس ورته هارد راک هوټل اینډ کسینو نوم یې ښودی شوی دی ریزورټس کسینو دا ښار مخکې ډېر ژوندی ښار و دلته به ډېر زیات رش و او دلته کې به ډېر ګڼه ګوڼه وه ډېرې نوکرۍ به وې پکې خو اوس په نورو سټیټونو کې په نورو ایالتونو کې د کسینوګانو د کولاوېدلو سره کسینو هغه شی زه به تاسو دا واضحه کړم چې دې کې په قانوني توګه باندې مطلب دا دی چې جواري کیږي دا ویکیشن ریزورټس دی دا 33 چته دی 33 چته دی او یو وخت چې ستاسو ما هم بدلته دی کې نوکري کوله د سکای لاین ټاور دی او بیا ورپسې چې کوم دی دغه ریزورټس کسینو تاسو بوزم ریزورټس کسینو څنګه اشاره کولو چې په اشاره باندې ولاړو مخکې ورځو بیا ښه نو دې وخت کې مونږ د اشارې نه راوړو دا ریزورټس کسینو او دا د دې پارکینګ لاټ د امپلوي پارکینګ لاټ دی او مخکې به مونږ ځو سیده به هغه ځای پورې ورځو داسې دا هم د دوی پارکینګ لاټ دا وینه د دې کوم کارکوونکي دي هغې په دې کې کار کې دلته ویلی والا ولاړ د کسان ولاړ دي او دغه کسان چې کوم دی نو تاسو به وینئ چې دوی د خلکو نه گاډی واخلي بیا وله پارک کي او مونږ به ځو سیده به ځو شاته به هم خیال کوو سیده به ځو په داسې به سیده ورځو فکر ماسي له به لار ورکو اول ماسي راوړه راځه تا خو الله که دې پرېږدو داسې یوازې د وینې پارکینګ لاټ ته $10 چې کوم دی نو دوی پیسې اخلي د یو ګاډي نه پته نه چې ورځې اخلي که د ګنټې اخلي پیسو خو دا کسینوګانو کې دننه خو موږ ریکارډینګ نه شو کولی خو بیا هم زه غواړم چې تاسو دې ځای کې خو کم سے کم تاسو راته وکړم داسې دغه وینې دغه مخامخ یو خو ټکسي ولاړ دی او سیوا نشته دی نو علمګیر پکې ناست دی علمګیر نه راتل غواړي په ویډیو کې داسې به راته نو دا مونږ سیټي کې راته شو او دغه ټکسیان تاسو لید پښتانه پکې ناست دي راتلل نه غواړي په مزدورۍ باندې هم شرمېږي دلته کې په امریکا کې نو دغه شان چل دی سیده به ځو سیده دې بل لاین ته راوړه دې بل لاین ته دا ترو لاین دی او هغې کې لیکلي دي ګوره دې لاین ته به راوړو او دا ترو لاین او دغه ویلی والا دي دا کم کاډي چې ولاړ دي دې دلته خراشي سامان نه کوز کړي دا کم یونیفارم یې چې اچولي دا خلک بیا چې کم دی نو دې نه ګاډی واخلي سیده به مونږ ځو ښه په کلاره خیال به کوو چې څوک پکې اوچت نه کړو ځان سره او دا وینې دا دي به ګاډی پرېږدي بیا دا ډرایوران ولاړ وي دي ګاډی واخلي ترې نه دننه دا کسینو ته د انټرنس یا دننه لار ده مونږ ته دننه لیدی نه شو او اوس به سیده لوړ شو داسې اوس به داسې ورشو مخامخ دا ګرجه ده ګرجه مطلب دا ده چې پاس په سپینه کمتر هم ناسته راکه تاسو یې وینئ په څوکه باندې دا پنسلوینیا ایوینیو ده دا سټیټونه چې تاسو تللي د امریکې د ریاستونو نوم دا پنسلوینیا ایوینیو ده داسې دغه شی ده بیا ورپسې چې کومه ورپسې ایوینیو مونږ به دې خوا رایټ سایډ ته تاویږو او تاسو بوزم هارد راک هوټل او کسینو خواته بوزم دلته ګوره دا کسینوګانو ته چې کوم ټکسیانو والا ولاړ بیا خوا چې کوم دی تاسو ولې پښتانه ورته ولاړو دوه ډرایورانو بیا ورپسې دې خوا چې اوس راشو زغوه کې دلته کې دا هارد راک کسینو ده مخکې دا تاج محل وه مونږ به سیده ځو مخامخ به راتاویږو دې بل لاین ته به شو که نه
او د بل قطار ته به شو خیال به کوو احتیاط سره که نه او دې سې به راشو دلته ګوره ویلی والا ول سیل پارکینګ $10 اخلي او ویلی چې کوم دی نو $10 دا ګاډي والا اخلي سیده به ځو مخامخ به لړ شو داسې به راتاو شو بلکل لاره جوړه ده که نه وین دا هم کسینو ده او دغه وګوره تاسو مخامخ چې وینئ ګوره دا ټکسیانو والا ولاړ زیاتره بنګالیان د بنګلادیش سره تعلق لرونکي سیده که نه بنګلادیش سره تعلق لرونکي او بیا ورپسې چې کم دی نو بلکل همداسې به لړ شي دغه ځای به راتاو شي صفا لاره ده که نه داسې به لړ شي ګوره دا ټکسیان دي دا وګوره دا ټکسي والا دلته کې دي دیم ټکسیانو والا ورته ولاړ دی دا وینئ دا ټول ټکسیانو والا دا هم ټکسي دی دا وینئ دا ټول چې تاسو وینئ دا ټکسیانو والا دي دغه هم پښتونو د سوات سره تعلق ساتو دا وینې ټول دا ټکسیانو والا ولاړ دي دلته کې دې ګاډي پسې مخکې خیال وکړه داسې به راتاویږو مونږ راتاویږو به دا هارډ راک کسینو ده اټلانټیک سیټي کې ده او دغه دی چې کوم دی دا ګاډی هم د پنسلوینیا نه راغلی دی ورو چې دوي دا زنانه ورته وروخیږي نو بیا به ورته مونږ هم لړ شو دننه کسینوګانې دي کسینو کې دننه دا دننه پکې دي کې ټیبلو باندې هم خلک لګیا جواري کوي په دې کې دننه بارونه دي که نه خو دننه دې کې ریکارډینګ کولو اجازه نشته که تاسو دننه وګورئ داسې نو دننه ریکارډینګ کولو اجازت نه وي زه دننه تللی نه شم د دې لپاره ډېر اوږد پروسه وي دا خلک راغلي دي دې ګاډي ودرولي دي او اوس به داسې لوړ شو مونږ نو واپس وځو او واپس کې ګوره دا ټول ویلی والا ګاډي دا خلک دلته کارونه کوي دا چې جیکټ چې چولي د خلکو ګاډي پارکي ویلی پارکینګ والا دي سټاپ ساین دی سټاپ باندې به ودرېږو او اوس به بیا مونږ لړ شو داسې سیده به ځو نو مخامخ دا وینئ تاسو دغه ودانو کې چې تاسو مونږ راتاو کړی نو اوس دې خوا نه تاسو ته هارډ راک او دوه بلډینګونه دي د دې اوس به د بوځو تاسو اوشن ته دې کسینو ته بوځو دې کې نه په بل سټریټ کې به راتاویږو په بل اشاره سره ده دلته به ودرېږو او د دې اوشن کسینو مخکې چې کوم دی دا شو بوټ وه شو بوټ مطلب دا دی چې دا یو رقم دا وینئ دا چې تاسو وینئ دا پارکینګ لاټ چې جوړ دی که نه دا د کشتۍ په رنګ باندې جوړ دی څه ده چې کروز په شانتې وي نو دې ته بیا شو بوټ وي او اوس چې کوم دی نو صرفا کې اوشن کسینو دا هوټل دی دا بره چې تاسو وینئ دا بلډینګ چې کوم دی دې کې دا کمرې دي هوټل دی لاندې په فلور باندې چې کوم دی نو کسینو وي بیا ورپسې چې کوم دی نو ورځئ که نه بیا ورپسې چې کوم دی نو په دویم چت باندې او ورپسې رستورانټونه وي دوکانونه وي دې خوا به تاویږو مونږه دا ګوره بسونه راشي کوم بسونه چې راځي هغه دلته ودرېږي بیا ورپسې چې کوم دی دلته چې راشي کسینو ته چې کوم انټرنس وي نو هغه هم دا ګوره هره کسینو ته یو بلاک کې یو کسینو پرته دا اوس چې کوم دی نو مونږ دا شو بورډ ته راځو دا شو بورډ ته او بیا ورپسې اخوا اوشن کسینو ده دا کسینوز دي سیده به ځو او دې لاین ته که راوړو نو ډېر به ښه وکړو تاسو دویم لاین ته مه وړئ اړومبي لاین ښه نو دا اوس مونږ رالو شو بورډ ته شو بورډ کې به مونږ داسې ورشو دا وینئ تاسو مخامخ AC ډیلی شو بورډ دا کسینو دا وینئ ویلی پارکینګ دننه کسینو او بیا ورپسې داسې که لړ شو دا وګورئ تاسو دې خوا ګوره دغه بسونو والا ځای تاسو چې وختي ماخوا هغه ځای کې راښکاره کېده داسې به ځو راتاو به شو دا بلکل راتاو شوی دی کېدی تاسو اوس دا ګوره دا لیموزین دی هغه اوږده ګاډي ورته ولاړ دي او وی آی پي ګیسټ چې راځي په دې کې ځي دا ګوره بس راغی په دې لاین کې لړ شي ښه مزه دا لاین خالي دی دا مینز لاین په دې کې به ورشو زه ډرایوینګ هم کوم او تاسو ته ویډیو هم جوړوم لګیا یم هیلپ کوم ځکه چې مېلمه مونږ د نیویارک نه راغلی دلته لاره ورته هم نه ده بلد نو بیا به داسې ګوره دا وینې دا خلک ولاړ دي ماسي لګیا ده دا وینې مخې ته ولاړ دي ټکسیانو والا ورته اخوا ولاړ دي انتظار کوي او دا ټول خلک دا کسینو ده دا وینئ شو بورډ دا شو بورډ نور تاسو په ګوګل کې وګورئ پوره انفارمیشن به تاسو ته د کسینو په انټرنیټ باندې پراته دي تاسو یې کتلی شئ بیا او اوس به بیا مونږ لوړ شو سیده او سیده چې کوم دی چې لوړ شو بیا به مونږ لیفټ سایډ ته تو شو واپس ما تاسو ته اوشن کسینو ته نزو هلته هم دغه صورتحال دی که نه او هغه ځای کې ټکسیانو والا ورته ولاړ هغه تور ګاډي چې ولاړ دغه ځای کې ورته ټکسیانو والا دغه ته ولاړ دلته کې سړی ورته سیټي ووایي مطلب دغه ورته شپېلې ورته ووایي شپېلې سره ټکسي مخکې راشي او دغه شان دغه دوی ځان سره سپی هم راوستی دلته کې پته نه کوم ځای نه راغلي ښه خوشحاله دي دواړه او د پارکینګ لاټ دی دا لاټ کلوز دی وي او دغه چې کوم دی نو دغه هم ټایم شیر دی یا هوټل دی یا څه کیسې دی مونږ به داسې تاویږو اوس ها نو اشاره کولو شوه والله دوی چې مونږ ته نور مخامخ نه چې مونږ ښه برابر ریکارډینګ وکړو نور بالکل مخامخ دی مونږ ته روزه اوس به هغه سره پور تاسو بوځم چې کومې کسینوګانې مخې له راځي هغه به تاسو ته ښیم او تاسو به را سره مل پاتې کېږئ نو په دې لاره خو مونږ تیر شو نور بالکل مخامخ دی مونږ او تاسو ته او دلته زیاتره کم خلک چې کم دي نو هغې ګیملینګ له راځي چکر له راځي که نه کسینوګانو ته راځي
او بیا پکې ځینې خلک داسې وي چې هغوی خپلې ټولې خپلې پیسې خپل کور او خپل هر څه چې کوم دی نو کوي هم په دې شیزونو کې بیل ډېر خلک داسې دي به تاسو هغوی سره هم ملاوخم چې دغلته کې د سمندر سره خوا کې چې کوم بورډواک جوړ دی تختو هغه لار د هغې لاندې پاتې کېږي د پیشوګانو سره د سپو سره داسې پکې شته چې پښتانه هم پکې شته د هند سره تعلق لرونکي خلک هم پکې شته چې بې کوره شوي دي بې کوره شوي داسې دي چې هغوی هر څه چې کوم دی نو خپل بیللي دي په کسینوګانو کې په جوارو کې بیللي دي سیده به ځو که نه او ورځی پې نو کسینوګانو کې بیل دي دلته کې زیاتره بیا چې کم دی نو او دې ځای کې دا ویل کېږي چې دلته کې په دې علاقه کې د جرمونو شره هم سیوا ده جرمونو شره ځکه سیوا ده چې اکثر خلک وي هغوی پیسې یا وګټي یا بیلي چې وګټي نو هغوی ته غله ناست دي چې ویخلي دي که نه وی لوټي او بیا چې کم دی نو خو قانون فعاله دی قانون چې کم دی نو ښه پوره فعاله دی هر چا ته انصاف ورکوي د پیزې دوکان د پیزې ته مړه وشو که نه او ورپسې قانون ښه فعاله دی زیاتره چې کم دی دا اوس د خلک دلته کې ګرځي راځي دا اوس مخامخ بل چرچ دی قانون فعاله دی خو د هر یو کوڅې له چې کوم نوم یې ښودی شوی دی نو هغې ته نوم داسې ښودی شوی دی چې هغه مطلب اوس دا مخامخ ټینسي یې ونیو ټینسي هم د امریکا یو ایالت دی او دې ماشوم ته وګوره ځان سره د خځلې ګوتې هم راغستې ده او روان دی له خیره سره نو خو ځان سره خبرې هم کوي له خیره سره نو اشاره کولو شو دا ټینسي یې ونیو داسې چې کوڅه تېره شوې ده که نه دا اشارې ځانې دغه ټینسي ده مونږ په پیسیفیک کې ونیو باندې روان یو پیسیفیک د دنیا تر ټولو لوی سمندر دی پیسیفیک اوشن چې ورته وایي سمندر دی بیا ورپسې بله کوڅه چې کومه ده نو هغه د اټلانټیک په واپسې کې تاسو په اټلانټیک باندې راولو بیا مونږ که نه اټلانټیک باندې چې مونږ تاسو راولو اټلانټیک دویم لوی سمندر دی بیا ورپسې آرټیک دی بیا بالټیک دی دا سمندرونو نومونه دي دلته کې ټول نومونه چې ایښودي شوي دي نو هغه د سمندرونو پسې ایښودي شوي دي یا چې کوم دی نو ګوره اوس که مونږ دغه خوا لوړ شو دې طرف ته دې خوا بیا بورډواک دی بورډواک نه پس چې کوم دی نو بیا سمندر دی سمندر نه پس چې کوم دی نو بس بیا تاسو ته پته ده چې اوبه دي نور پکې ځي سمندر نه پس بس یا بله دنیا ده او اټلانټیک اوشن ډېر لوی دی که نه مخامخ اټلانټیک کیر دی اسپتال دی د دې علاقې او مونږ سیده تاسو بوځو دلته مخکې بیلیز کسینو وه هغه بنده شوې ده اوس ورپسې دا کلیرج کسینو ده مخامخ دا وداني چې تاسو وینئ کلیرج کسینو ده بیا ورپسې سیزر کسینو ده سیزر کسینو هم ډېره زړه ده دې کې دننه ډېر مانومنټس دي ډېر مطلب دا دی چې ډېر دا شیزونه پکې لګېدلي دي چې هغه هغه دي دا وګوره دا چې کوم دی دا لوګی چې خیږي نو دا د بویلر نه خیږي دا وینې اوبه دي پکې دا لوګی نه دی دا سټیم دی سټیم مطلب دا دی چې دا هغه اوبه لکه څنګه چې په اور باندې اوبه کېدی هغه اوبه لوګی کوي هغه تپ دی هغه د اوبو هغه نو دې کې دا دی چې کوم دی پشم غونته هم دی پکې په دې کې دا لګېدی دی کې بویلر لګېدلی د اوبو د دې اسپتال ته یا دې ځای ته چې کوم دی اوبه ګرمېږي هغه مشین دغلته لګېدلی دی هغې نه هغه لوګي هغه مشین باندې چې کوم دی د هغې هغه لوګي دلته دا اسپتال دی دا کلیرج کسینو ده بیا ورپسې سیزر کسینو ده هغې له مخامخ نور دی تاسو سترګې ورته لږې ورته چشمې ورته واچوئ مونږ ورته اچولي دي خو تاسو هم ورته واچوئ ته ښکاري شیشه هم بلکل داسې صفا ښکاري هغې باندې ټول داغونه ښکاري راته خو خیر لږ ساعت پس به انوار بند شي ورپسې دا چې کوم دی دا کلیرج کسینو وبخښئ دا بیلیز ده بیلیز پارک پلیس دا کسینو ده او ورپسې چې کوم دی نو وایلډ ویسټ ده کسینو او بیا سیزرز کسینو دا ټولې کسینوګانې ده وینئ تاسو وینئ دا اټلانټ او دا اسپتال دی اټلانټیک کیر اسپتال دی دې ښار د ټول نه چې کوم دی نو میډیکل او بیا پکې چې کوم دی نو دا اسپتال دی دې ځای او دا سیزرز کسینو تاسو به وینئ مخامخ چې کوم ساین لګېدلی دا خلک وینئ تاسو دیم راغلي چکر له راغلي اخوا ورسره مال دی اټلانټیک سټي آوټلیټس دي دا وایلډ ویسټ کسینو د مخامخ چې تاسو وګورئ دې کې دننه چې کوم دی ریل ګاډي هم ګرځي ریل ګاډي مطلب دا ټوکنو والا ریل ګاډي ګرځي او بیا ورپسې سیزرز کسینو دغه مخامخ سیزرز ده دا سیزرز کسینو نن زه تاسو په اټلانټیک سټي کې ګرځم اټلانټیک سټي د امریکا د نیوجرسي ایالت د سیلګرۍ ښار دی د سیلګرۍ ښار دی او دا کنونشن سنټر دی کنونشن سنټر مطلب دا دی چې دلته کې ګوره چې کوم دی د مخامخ چې تاسو وینئ د چت دې کې باکسینګ کېږي دې کې کنونشنې کېږي دې کې غونډې کېږي که نه دې بلډینګ کې دننه نور د ډېر زیات نه پوهېږم دا کنونشن سنټر دی د اټلانټیک سټي مونږ به او دا مخامخ چې زمونږ کوم ګاډی روان دا جیټني ده پبلک ترانسپورټ ګاډی لکه څنګه چې په بورډ د اجیکیم نه چې کوم دی نه پخوا به دغه تلل اوس پته نشته چې به یي او که نه به یي هغه کوسټر یې غونته به نه تللی هغه ویګنونه چې به تللو ټورسې چې وي هغه به تللی دغه شانتې نو دا هغه شانتې شیزونه دي او دا په دې سټي کې صرف په دې سټي کې ګرځي بل ځای کې نه ګرځي او دا اوس چې کوم دی دا ټراپیکانا کسینو ده رڼا ډېره زیاته ده نور مخامخ ډېر زیات دا موټلې دي دا خلک چې تاسو پکې وینئ دا ټراپیکانا کسینو دا ډېره مشهوره کسینو ده دلته کې بیا مخکې مونږ راتاویږو دې ته اوس وګوره دې خلکو ته ته وګوره ده که نه خپې را مخکې کړې ده دا چې کوم دی نو ټراپیکانا کسینو هوټل اینډ ریسټورنټس دې کې دننه ټول دغه دلته کې وینئ اوس به تاسو ته ښکاره شي ما ته خو بیخي نه ښکاري دومره تیز نورو د کوارټرز ورته ویلي کېږي که نه او دا ون وی ده
او دلته کې خلک ورشي دننه کسینو طرف ته او دغه مخامخ چې تاسو ته ما وایي دا جټني ده جټني چې کوم ده دلته کې ګوره سروینګ اټلانټیک سټي ستا 1915 نه کال 1915 راهسي دا په دې ښار کې د خپل سروس یا خپل خدمات ورکوي دا شخصي خلکو دا ګاډی چې کوم ده کم سے کم د 81 لکو ډالرو دی او د دې لایسنس چې تاسو سره وي او د خپل سکیجول دا یو رقم د سټي سرکاري نوکري غونډه ده د سټیټ سټي سره د کاونټي سره او د خمدار چې کوم دی نو د پاکستان په حساب سره د دې تنخواه جوړیږي د هفتې چې دي 40 غنټې کار کوي یا 32 غنټې کار کوي نو دې تنخواه جوړیږي نږدې یو نیم درې 15 لک روپۍ د میاشتې ګټي دلته کې له خیره سره بلکې سیوا کنه نو دا اوس مخامخ بیا نور د ډېر زیات تیز نور دی مونږ به دې نه روزو مخې ته بیا راتاویږو 2-3 بلاکه به نور ځو مونږ او بیا راتاویږو همدغه ځای کې دا سټي ختمه هم شي مطلب دا سټي دومره دا کم ځای چې مونږ شروع شوي یعنی یو غینې 100 بلاکه چې اخوا لړ شي او بیا دې ځای باندې دغه ځای کې ختمه شي اټلانټیک سټي بس دومره ده او دا چې کم بدانی د دې وخت کې مونږ تاسو یې وینو دا خو مخکې هیلټن کسینو نن سبا وته اټلانټیک کلب هوټل ویل کېږي نه اټلانټیک کلب هوټل دا چې کوم دا ودانی د پورا د صدا پارکینګ لاټونه دا تقریبا یو بلاک کې پراته یو بلاک مطلب دا چې ډېر غټې ودانې دي دا نو دغه او دا ډېر اسلامي اټلانټیک کلب هوټل په نوم باندې دي اوس دې وخت کې دلته کې تاسو وینئ د پروویډنس ایونیو باندې مونږ تاو شو دلته کې او د هوټل سره موټل سره او دا خو بنده ده دا لاره خو داسې به وکړو چې واپس به یو ټرن واخلو ځکه دلته کنسټرکشن روان دی آبادي وادکاري روانه ده واپس یو ټرن به واخلو دې ځای ته داسې راتاو شي او داسې ورته راتاو کې نو بیا به ورته راتاو شو داسې یو ټرن به واپس به لوړ شو نو به واپس راتاو شو ځکه چې لاره بنده ده او دې ځای کې دغلته جومات هم دی دې ځای کې دغلته جومات هم دی چېرته چې مطلب دا خلک راځي لمونځونه کوي مخامخ دی خوا چې مونږ وګورو دا د اټلانټیک کلب دی څه چې مخکې هیلټن ویلې کېدل داسې لړ شي او واپس به راتاو شو بیا مونږ مخامخ اټلانټیک اوشن دی بورډ واک دی دغه کیسې دي داسې راتاو شو دلته کې راتاو شو اوس به واپس لړ شو دی خو بیا ښي اړخ ته راتاو شو او واپس به زه تاسو ته ما غوښتل خو زه فکر کوم چې هغه جومات دا جومات دی وینې دلته کې خلک راځي نه دا جومات نه دی فکر نه کوم هغه اخوا دی نو دغه وینئ تاسو دا جومات هم دی په دې سټي کې په دې ښار کې دا جومات دی دا وینئ دا لیکلی دی مسجد التقوا دغه جومات دی ورسره خوا کې آبادي هم روانه ده او ښځه سیلګرۍ په مرکز کې دغه جومات دغه جومات وکاته او دې خوا اوس سټاکټن یونیورسټي ده او اوس به مونږ سیده لړ شو نو اټلانټیک ایونیو ته به ور وړو داسې به بیا لړ شو دا اټلانټیک ایونیو دی مخامخ چې کوم دی څنګه چې مې تاسو ته وختي وویلې چې مونږ په دې ځای کې موږ په دغه لارو باندې رالو دغه بلډینګونو دغه ودانو سره خوا کې مونږ راتېر شو اشاره کولو شوه او ورځو به داسې خیال به کوو په احتیاط سره خیال کوئ دا ګاډي ولاړه دلته کې نو د نه بلې غونته اخوا شو ویې نه ووله اوس به مونږ سیده داسې زمونږ په دغه لارو باندې راتېر شو دغه مې کتل په ویډیو کې مې تاسو ته اټلانټیک سټي خو دا کم چې د سیلګرۍ سیمه ده دلته چې خلک راځي دې ښار ته نو دې ته پیسې لګوي په جاز کې راځي په بسونو کې راځي په موټرو کې راځي هوټلو کې کمرې اخلي او ما پکې تاسو په مفت کې لذي وګرځولی په مفتو کې مې وګرځولی چې تاسو دا ښار وینئ او اوس په اټلانټیک کې وینئ خوا خو چې کوم دی ګوره څنګه چې تاسو ته ما وایي سمندر دی سمندر نه پس بورډ واک دی بیا دوکانونه دي بیا کسینوګانې دي کسینوګان نه پس چې کوم دی نو بیا پیسې به کې ویني دی پیسې کې ویني نه پس بیا دا بلاک دی دې بلاک کې د هغې په کسینوګانو پارکینګ لاټونه دي بیا اټلانټیک ایونیو دی اټلانټیک ایونیو نه پس چې کوم دی نو آرټیک دی بیا بالټیک دی دا هم د سمندرونو نومونه دي نه او بیا ورپسې چې کوم دی دغه میډیټرینین سی او پلانې دغه ټول بلاکونه دغه چې کوم دی سمندرونو نومونه ایښودل شوي دي بیا په داسې باندې چې ځای نه دا بیا چې کوم دی د سټیټونو ځینې دغه باندې مطلب دا چې مخکې لړ شي د سټیټونو نومونه ایښودل شوي دي یعنې پنسلوینیا ایونیو کنټاکي ایونیو نیوجرسي ایونیو نیویارک ایونیو که نه فلوریډا ایونیو که نه دغه ټول نومونه چې کوم دی ول داسې ایښي دا ایونیوز دي او دغه شانتې اټلانټیک ایونیو باندې مونږ هغه طرف دا اوس په اټلانټیک باندې سیده چې ځو اټلانټیک دی او دا کراس چې تللی دا اوس مورس ایونیو دی نو ما مقصد دا دی چې دلته کې خلک چې راځي د دې ښار د کتو دپاره په یو طرف ما تاسو راوستی په یو کوڅه باندې په پیسیفیک مې هغه طرف ته بوتلې او اوس هم اټلانټیک باندې واپس بوځم دغلته چې کوم دی نو بس مونږ به یو کس سره میلاویږو نو هغه سره به میلو شو او تاسو نو بیا زه اجازت هم واخلم نو فکر کوم دا او دا ښار چې کوم دی تاریخي زوړ ښار دی خدای پاکه خیر ورکړي دروازه یې کولو وکړه که نه نو خیال به کوو احتیاط سره به ځو اوس مونږ او
بله خبره مې دا کول غوښتل چې دې ښار ته اډلټ سټي ویل کېږي. اډلټ سټي مطلب دا دی چې دا د مشرانو دپاره دی، ځکه چې دلته چې کوم ګیملینګ وي کسینوګانو کې کم خاص جواري کولی شي د هغه عمر به کم سے کم 21 کال وي، 21 کال نه کم عمر کې یا د هغه نشي تللی، یا کم کس کلب ته ځي نو د هغه عمر به هم د 1300 کالو نه سیوا وي. نو ماشومان ډېر کم خلک راولي مې نو بیا بورډ واک ته راولي. په بورډ واک کې باندې بیا ګیمونه دي، مختلف دوکانونه دي او دغه شانتې شیزونه دي پکې. نو دا وخت کې مونږ په اټلانټیک ایونیو باندې روان یو، اټلانټیک او فلوریډا ایونیو باندې. اټلانټیک سیده دی او فلوریډا ایونیو چې کم دی نو د اشارو باندې کراس شوی داسې. نو اشاره بنده ده، مونږ چې اشاره کولو شي بیا روانېږو. اوس د فلوریډا نه پس دا جورجیا ایونیو شوه. جورجیا ایونیو پسې تاسو ته ګوره ما وختي دا پلازا وښودل، دا بلډینګ مې وښودو. دا مخکې ټرمپ پلازا وه. ټرمپ پلازا مطلب دا دی چې کنونشن سنټر سره خو دغه پلازا چې کوم دی څه خو راغورځولې شوې ده او څه دا پارکینګ لاټ یې لا پاتې دی. دا هم د ډونالډ ټرمپ وه. دی خوا اټلانټیک سټي چې کوم دی نو آوټلیټس دي، دوکانونه دي، شاپینګ مالونه دي. دی خوا د ویني ټینګرز آوټلیټس چې کوم دی، سوري اټلانټیک سټي نه ټینګرز آوټلیټس دي ورسره. او دی خوا سیزرز کسینو ده. دا وخت تاسو ته ما وخت چې موږ په پیسفیک تېرېدو نو هغه موږ تاسو ته وښوده. دی خوا چې کوم دی نو دا سیزرز پارکینګ دی، دا مخامخ موږ لږ ورته ورمخکې شو، تاسو به یې ووینئ دغه کې به راښکاره شي دغه سیزر پارکینګ او دغه شانتې. او دا زیړ شی چې تاسو وینئ نو دا هایډرنټ دی. دا مثال په توګه دې ځای کې اور ولګېد، فایر بریګیډ راغی ډایرکټ دې ته پایپونه ولګي او دې کې چې کوم دی په پریشر سره اوبه راځي. دا زیړ شی هم ورسره ووینئ. دا مې تاسو ته دا هم ښودل غوښتل. دا ځای په ځای باندې لګېدلي. دې سره خوا کې ګاډی چې کوم دی نو لکه موږ ګاډی نه شو پارک کولی. ته ګوره یو دلته لګېدلی دی، یو مخامخ دا لږه لږه فاصله کې ځای په ځای باندې لګېدلي او دې ته اوبه راغلي. دا دی چې بټن واړی ته که نه نو هغه پکې هغه هارن یو بل پسې ووالې. او دې خوا چې کوم دی دا آوټلیټ دي، دوکانونه دي او دغه شانتې. دغه وګوره دلته وګوره جنګي سره لاندې پاجامه اچولی له خیره سره، ماسک او جنګي یو بل سره میچینګ کوي که نه. او دلته مو ګوره د ځان له دا شاپینګ وکړه دا سړی چې روان دی. نو دا وګورئ دلته ښه یو هایډرنټ خو مې ته دغه ځای کې وښودو، بل دا یې ګورئ دا هایډرنټ یو دا یې لګېدلی د اوبو ده، یو بل دا ګوره په ټول سټي کې په هر ځای کې په ټول امریکا کې داسې یو بل نه فاصله کې دومره لګېدلي. بل دا دی دریم دا دی غوښې په یو بلاک کې دوه دای لګېدلي، بل دا دی زیړ لګېدلی دی. دا د څه لپاره؟ دا د فایر بریګیډ که دلته د دوکان کې اور لګوي، فایر بریګیډ راشي ډایرکټ دې ته پیپ ولګوي او ډایرکټ چې کوم دی نو پریشر ورباندې اوبه ورولي. دا کیلون کلین دوکان دی. دا وینې بل هایډرنټ دا یې لګېدلی دی ورپسې غوږ کې دی. دا په ټوله امریکا کې داسې ځای په ځای کوم ځای کې چې آبادي ده او هغه ځای کې بل دا دی لګېدلی دی دغه دی که نه. دا ایکسپریس او دا دوکانونه دي اوس دې خوا. او دې خوا چې کوم دی دا د اټلانټیک سټي بس ټرمینل دی، د بس اډه ده. دا چې تاسو وینئ دا وینئ دا د بس اډه ده. دې کې دننه چې کوم دی نو وینئ اټلانټیک سټي بس ټرمینل. دې کې چې کوم دی د نیوجرسي نه چې کوم خلک په ګاډو کې بسونو کې ځي نو هغه دې ځای نه په دغه ځایونو کې دا غټ غټ بسونه دي او دا سرکاري بسونه دي. دا چې کوم دی دې کې د کار سړی نه چې راځي چې زه بس واخلم زه چې دې ځای نه بیا چلوم. زه چې کوم سرکار پرایویټ بس واخلم شخصي نه به د کسینوګانو سره بیا زه کنټریکټ وکړم چې زما بس به ستاسو کسینو ته راځي او زه به د نیویارک نه تاسو له سورلۍ راوړم. مطلب دا کسینوګانو ته به فایده دا وي چې زه کوم کسان راولم کېدای شي دوی په کسینو کې چې کوم دی جواري وکړي، ګیملینګ وکړي، پیسې ولګي، روټۍ واخلي، شاپینګونه وکړي، دغه شانتې دا دغه حساب سره وي. مخامخ پاپایا دی او هم دغه شانتې سیده چې ځو نو دوکانونه دي او دغه شانتې په دې کې پاکستانیانو دوکانونه هم شته که نه. دې کې مخامخ چې کوم دی نو ګوره دا پاپایا هم د چې چا دی نو هغه چا فرنچایز دی هغه هم څوک ایژین دی. بیا ورپسې دې خوا غوږ کې دا سریلنکا ریسټورانټ دی. دا ګوره سریلنکا ریسټورانټ او بیا ورپسې دې خوا کې چې کوم دی نو د نقیب خان دکان دی. دلته کې دا د نقیب خان دکان دی. دغه هغه نقیب خان سورلۍ پکې سورلۍ خو پکې دکان کې سره سورلۍ ګاهک ورسره ناست دی. دې کاکا ته وګورئ که نه دې دلته راغی پته نه چې دې هم ځان له څه اخلي، کوټي ورسره ده. سوچ ورته کوه خپله غمخادي هم روانه کړی، دعاګانې سلامونه هم کوي یو بل سره. او مخامخ دغه ځای کې چې کوم دی نو علي ګروسري ده که نه. نو دا دومره شیزونه مې ته وښودل په اټلانټیک سټي کې. دا کلب دی جنټلمین کلب دی. دا مخامخ جینۍ چې پې ناسته راس پې لاندې نو که نه. او دغه پسې دې خوا چې کوم دی نو علي ګروسري ده. دا رہی دا ووینئ دا علي ګروسري دا د اټک سره تعلق لرونکی داود خان لالا ده. نو داود خان لا چې کوم دی نو دغه شانتې شو او مونږ چې کوم ځای ته راتلو نو هغه ځای ته مونږ روسي. دا بس سټاپ دی. دا وګورئ دلته خلک چې کوم ولاړ دي خو هم دلته مه ودروئ. دا کسان دلته ولاړ دي رانه چې کوم دی نو هم نه ډبئ که نه. دا اوس وګورئ په مزه په مزه په مزه په مزه په مزه په مزه. هم د دې سره به زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ، ګړندي اوسئ او د لوی الله په امان.